شعرونه دي چې کاش د دې دور امت داسې خوارزار نه وای، کاش د دې دور امت داسې خوارزار نه وای، کاش د امت په بدن هر ځای کې پرهار نه وای. او قافله د عصر مخکې موږ ډېر شاته پاتې، قافله د عصر مخکې موږ ډېر شاته پاتې، ارمان چې پاتې لکه روان په نیمه لار نه وای. او رښتیني خلک د امت قرار ته نه پرېږدي څوک، یا د خپل خلک دښمن ته وفادار نه وای. چې محمد ابن قاسم شیره پیدا د امت، کاش د حجاج ابن یوسف لخوا پدار نه وای. او یو ایوبي صلاح الدین ته ضرورت د عصر، کاش وای امت باندې به داسې جوړ ناتار نه وای. نه یو ایوبي صلاح الدین ته ضرورت د عصر، کوای امت باندې به داسې جوړ ناتار نه وای. د آخرت یا د امت غم د هېر کړی ډېرو، دومره د مینه د منصب یا د دربار نه وای. او په یو ځان نه کېږي چې ځان درته لوګی لوګی کړم، که نه قربان دی وای چې چېرته مې مزار نه وای. او په یو ځان نه کېږي چې ځان درته لوګی کړم امین، او که نه قربان دی وای چې چېرته مې مزار نه وای. یو بل څو بیتونه د شعر ده چې هېواده بیا چېرته خزان مشې، هېواده بیا چېرته خزان مشې، بیا یوسف محیو ته کنعان مشې. او خدای دې په تا جنګونه نه جوړوي، لوند د ګولیو په باران مشې. او په تا دې نه راځي غمجن وختونه، په وینو سور او په خفګان مشې. او د هیچا جنګ دې دلته نه جوړیږي، او بیا خو په جنګ کې چرته وران مشې. د هیچا جنګ دې دلته نه جوړیږي، بیا خو په جنګ کې چرته وران مشې. امین دې تا هر وخت به امن ګوري، په ژړا مشې سرګردان مشې. د توجه څخه مننه.